بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو اوریدونکو، هیله لرم روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. تاسو ګرانو اوریدونکو څخه هیله کوم چې دغه کانال سابسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره شریک کړئ ترڅو د نورو اوریدونکو تر غوږ ورسیږي. د دې کانال څخه واقعي داستانونه خپریږي. هر داستان چې تاسو ته اورول کیږي د یو افغان د ژوند رښتینې کیسه وي. د هر داستان نومونه ټول مستعار وي. په دې کانال کې هم په پښتو ژبه او هم په دري ژبه داستانونه خپریږي. تاسو ګرانو اوریدونکو څخه هیله کوم ما سره مرسته وکړئ د کانال په سابسکرایب کولو او لایک کولو ما سره یاري وکړئ. نننۍ کیسه له دې ځای څخه پیل کیږي. مین مې زما بچیان یتیمان کړل. زما نوم مریمه ده. شکر لوی کورنۍ لرمه. خویندې ورونه ډېر لرم. ټول ترونه مې په یو کور او کلی کې ژوند کول. ټول زموږ د کورنۍ نجونې یو ځای مکتب ته تلو. خویندې مې او د تره لورانې مې د همدې لپاره زموږ د کورنۍ نجونې د مکتب لاره کې هېڅ غلط کار نه کول. یو د بل څخه ډارېدلو چې د کور هلکانو ته شیطاني ونه کړي. همداسې کلونه پرله پسې تېرېدل. زموږ د مکتب مخکې یو مغازه و. کله چې موږ مکتب ته تلو د مغازې مخ ته یو زلمی درېدل. کله چې دغه زلمی زه یې لیدلمه زر به د مغازې څخه بیرون وتل او د مغازې مخ ته درېدل. څه یې نه ویل، یوازې غلنۍ نندارې کول. د وخت په تېرېدلو سره د 12م صنف ته ورسېدم. یوه ورځ زموږ دروازه ټک ټک سو. دروازه مو خلاصه کړه چې 3 ښځې دي. یوه بوډۍ ښځه او 2 ځوانې دي. د مېلمنې کوټې ته مو بوتله. موږ ټول لاړو. دغه ښځې زما خواته ډېر کتل. هغوی راته ډېر کتل. زه وشرمېدلمه. د کوټې څخه بیرون شومه. لږ وروسته یوه ځوانه نجلۍ د کوټې څخه ووتله. ما ته راغله. زه اشپزخانه کې ومه. ما ته یې ویل ته مریمه یې؟ ما ویل هو. ویل ته مکتب ته ځې؟ زما د ورور خوښه شوی یې. ورور مې موږ یې تاسو ته راولېږلو. زه له ډېر شرم څخه کته مې کتل او ورته مې ویل زه ستا ورور نه پېژنمه او لیدلی مې هم نه ده. هغې راته ویلې مریم جانې سمه ده، زما ورور مغازه لري د مکتب څنګ کې. او ویې ویل مریم جانې ته دې ما شماره راکړه، شماره دې ماته راکړه. ما ویل زه موبایل نه لرمه. ورته مې ووایه که درکړي. جنۍ بېرته کوټې ته لاړه. مور یې زما مور ته ویلی و چې موږ سره خیښي وکړه. زما مور ورته ویلی و چې زه یې پلار ته وایم. مور یې زما د مور څخه د موبایل نمبر اخیستی و. دا ښځو لاړه. سبا چې زه مکتب ته تلمه بیا هغه ځوان مغازې مخ ته ولاړ و. زما پلار نه جواب ورکړی و او مور ته مې ویلی و چې ښځو ته جواب ورکړي او ووایي چې زه مې لور تاسو ته نه درکومه. کله چې ښځې دویم ځلي زموږ کره راغلې زما مور نه جواب ورکړ او ویې ویل چې پلار یې ونه منل. ښځې لاړې او یو ورځ زما د مور موبایل کې زنګ راغی. ویې ویل خاله جان زه د مریم همصنفي یم. مریم ته ګوشي ورکړه. کله چې ما واخیسته یو هلک آواز و او راته یې ویل غوږ شه زه حفیظ یم. ما خپل مور ستاسو کور ته ولېږل چې په عزت دې خپل ښځه کړم، مګر پلار دې ډېر نخرې وکړه. غوږ شه بغیر له ما نه چې هر چاته دې ورکړي هغه کس زه وژنم او خونې ستاسو په غاړه. او په دې خبره موبایل یې قطع کړل. ما چاته غږ ونه کړ چې داسې یو څوک ما ته اخطار راکړ. بیا یې مور زموږ کره راغله او مور ته مو ډېر زارۍ وکړه چې زما زوی ستا په لور مین ده، که نه زما زوی ته جنۍ کمه نه ده. زما مور د هغې مور سره سم چلند ونه کړه او ویې ویل په خبره نه پوهېږئ؟ درته مې ویل چې نه درکومه. هغوی لاړه. نور چې زه مکتب ته تلمه حفیظ بیرون نه وته. د شیشې شا څخه ما ته کتل. منی ورسېده. د مکتب ازموینه خلاصه شوه. مکتب رخصت شو.
د ژمي په رخصتیو کې زموږ کره یو نږدې خپلوان ما پسې جرګه راغی. پلار او زما ورونه مصلحت وکړه زه یې ورکړمه نامزاده شومه. خسر مې وغوښتل زر واده وکړي. پلار مې هم اوکې وویل. واده مې تیار سو. نور ماته اجازه رانکړه چې مکتب ته لاړه شمه. ما خپل خاوند سره خوشحال ژوند درلودل. خاوند مې ډېر ښه انسان و او زما 5 لوی ورونه وو. زما د خسر کورنۍ ډېر غټه کورنۍ ده. زه امیدواره شومه. زما کره یو ښکلی جنۍ پیدا شوه. خاوند مې کورنیو چارو وزارت کې پولیس و. کله چې جمهوریت سقوط شو زما خاوند یې منفک کړل. خاوند مې بیکار پاتې نشو. تل کوشش کول چې ځان ته کار پیدا کړي. وغوښته چې ځان ته یو مغازه جوړ کړي. په دې مغازه کې وریجې، غوړي، اوړه او د خوړلو نور شیان خرڅ کړي. کله چې خپل پلار ته وویل خسر مې هم ورته رای ورکړه چې ډېر ښه فکر دې کړی. په ښار کې دوکان واخیسته او دغه دوکان کې مال یې واچول. ډېر خوشحال و. د بدمرغۍ له امله زما د خاوند دوکان د حفیظ مغازې څنګ کې و او یو ورځ چې ما غوښتل ډاکټر ته لاړه شمه زما په خېټه کې ماشومان وو. کله چې ډاکټر څخه ووتلو خاوند مې راته وویل چې راځه دوکان وګوره. لاړو. کله چې دوکان ته ورسېدلم خاوند مې کته شو. ما ولیده د حفیظ هماغه خبره رایاده شوه چې موبایل کې یې راته د اخطار په ډول ویلی و چې بغیر له ما څخه بل کس سره واده وکړي هغه کس زه وژنم. د حفیظ هماغه خبره زما په غوږ کې تکرار کېدل. هر څومره چې کوشش مې کول چې هېر مې شي نه کېدل. حفیظ مې ولیده چې د ښیښې شا څخه راته ګوري. حفیظ پوهېدل چې څنګ همسایه یې زما د خاوند دوکان ده. کله چې کور ته راغلم د حفیظ هغه خبره مې هره دقیقه په غوږ کې راتلل. ډېر مې کوشش وکړ چې دغه خبره خپل خاوند ته وکړمه مګر ځان سره مې سوچ وکړ چې زما خاوند کله به قبول کړي. هسې به پر ما بې باوره به شي. غلط سوچ به وکړي. بیا بیخي له دې خبرو څخه تېره شومه. له دې څخه وډاره شومه چې زما په ژوند کې جدایي رانشي. افسوس کاشکې مې ورته ویل. شاید نن خاوند مې ژوندی وی. شاید بچیان مې یتیمان کېدل نه. میاشتې تېرې شوې. مریضه شومه. دا ځلې 2 غبرګونې نجونې الله راته راکړل. خاوند مې دغه نجونو ته ډېر خوشحال سو. 3 لورانې مې شوې. ټول خپلوان به راته ویل چې په 2.5 کالو کې د واده د 3 اولاده دې پیدا کړل. خاوند مې شپې تر ناوخته دوکان کې به و. یو ورځ شنبې ورځ و چې خاوند مې مازدیګر کور ته راغی. زه ډېره خوشحاله سومه چې وختي کور ته راغلی نن. خاوند مې وویل چې دلته مې چیرې کار و. ما ویل یو ځلې کور ته هم لاړ شم چې خپل فرښتې وګورم او لمونځ به هم وکړم. بېرته به دوکان ته لاړ شم. 3 واړه لورانې یې په غېږ کې واخیسته او ډېر یې ښکل کړ. بېرته جګ سو او دوکان ته روان سو. ماښام شو. تل به 8 بجې کور ته راتلل. 8 بجې به کور ته راتلل. دا ځلې 7 بجې زما خسر ته زنګ راغی. خسر مې چې موبایل اوکې کړل موټر خواته منډې ووهل. زما د خسر موټر په حولي کې ولاړ و. زه په وارخطايي کې ووتلمه چې ولې خسر مې منډې وهي. خسر مې موټر چالان کړ او ووته. ما خپل خوښې څخه پوښتنه وکړه چې کاکا مې ولې منډې وهل او لاړ. خوښه مې ویله زه هم پوه نه شومه. د خسر له وتلو څخه 20 دقیقې وروسته د امبولانس غږ شو. ګورم چې لیور مې ژاړي. په همدې وخت کې زما د خاوند جنازه په کټ کې دننه کړل. د جنازې دننه کولو سره سم زموږ کور کربلا جوړه سوه. خاوند مې په چاقو وهل سوی و او زما خاوند یې حفیظ مړ کړی و. زما د خاوند او حفیظ مغازه دواړه څنګ په څنګ کې و. حفیظ په دې بانه چې ولې دې خپل د دوکان مال زما د دوکان مخ ته ایښی په دې کې زما خاوند ویلی چې لرې کوم. مګر حفیظ چې بانې یې لټول لفظي جنګ یې کړی. په دې منځ کې جنګ غټ سوی.
حفیظ په چاقو زما خاوند باندې حمله کړې. د حفیظ پلار هم ولاړ و او نور دوکانداران هم کتل. حفیظ په چاقو زما د خاوند پر غاړه وهلی و او حفیظ پلار تښتېدلی و. حفیظ یې طالبانو ونیو مګر حفیظ ځان یې په لیونتوب وهلی. 10 میاشتې سو چې طالبان هېڅ کار نه کوي. طالبان حفیظ یې خوشي کړل ځکه حفیظ لیونی ثابت شوی. ټول خلک وایي چې حفیظ رښتیا لیونی شوی مګر زه فکر کوم چې حفیظ ډېر چالاک ده. ځان یې په لیونتوب وهلی. بس زه یې څه وکړمه، زما د ژوند ملګری یې راته واخیسته، زما بچیان یې یتیمان کړل. الله دې حفیظ رښتیا لیونی کړي. د کیسې پای. ګرانو اورېدونکو د کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره شریک کړئ. تر بیا ځلې تاسو ټول پاک او مهربان الله ته سپارم. الله پامان.